الکه ته غواړې چې ستا په ویډیو لایک راشي ولې نه یار خو ورکه دې ملګري له دې شړق ورکړه مړه اوس په د لایک دپاره زه خپل ملګری ومه وهمې نه په وهلو وهلو به یې مړ کړمه خو لایک راکړه هلکه دا راته ووایې ستا شپه خوښه یې کوروا که مړه دا ورځ ښه یي که نه سړی پکې ټوله شپه خوب وکړي لکه قاري وختي راځه موټرسایکل پټ کړی دی نو مړه نو ته خوشحاله یې خوشحاله به یم نه ښه ده چې زه پې نه وم ناست که نه زه به ورسره هم پټ کړی وم حکیم صاحب زما د رضوي پکې ډډاو دی درېیم ورځ ده ولې نه کېږي بچې تاله زه دوايي در کوم د دې نوم دی تخم زمزقور صرف یو تلې واچوم شبه خوله که اوس سا واخله او په مزه غونته کې پرېږده لکه کاکا اوس ورځه ستا رضوي سلینسر کار شروع کړو چې خواته یې ورشئ د بچو بوی به ترې ځي او تخلص به یې لونګین وي ډاکټر صاحب پرون چې تاسو کومه 200 روپو دوايي راکړې وه که نه نو هغې هېڅ فایده ونه کړه د خیر دی مخه پکېږه بچې نن به داسې کار وکړې نن به د 100 روپو دوايي درکړم دې سره به څه وشي دې سره بچې تا ته 100 روپۍ بچت شي که نه لکه چاوي وی پایلټ جوړ شوی او که نه ولې سا لوزې لوزې دا کومه مرغۍ ده چې ټولنه تېزه الوزي دا کومه چې ټولنه زیاته تاوي السلام علیکم وعلیکم سلام ورور دې پټي کې د واړه واړه بوټي د څه شي دي دا د پنبې بوټي دي دې نه جامې جوړېږي ښه په دې کې د پرتوګ بوټی کوم یو ده هلک مور جنۍ مور ته ویلي وایي تا لور څه کار کوي وایي اداکاره ده په فلمونو کې وایي نه په ټیک ټاک کې خو وایي تا زوی څه کار کوي وایي ما زوی سرتېره ده وایي په ملي اردو کې وایي نه په پبجي کې د ته 5 ورځو لپاره د ملک وزیر اعظم شوې نه ته به د خلکو سره کوم عمل کوې وای نو بس بس کو خیر شاله څنګه راغلی و یاره ما دې رول لخذ کوله او تاسو کو کې چې یتیمه راغی رښتا پسې راغلی یاره نو خو دا ورکه شهر غوډه یتیمه ډېر خلک رښتې لراله تاسو نو خلک څوک را دي دا راته چې الک د څه کار کوي الک خو کار مار نه کوي او د خیر صدر شو ها بس مبارک شي ما د لچینې درکړه دا راته چې د څه صدر دی د دکانونو صدر دی د څه صدر دی نه په ټیک ټاک کې صدر شو ما صحیح بنا دا موږ چرګونی په ټیک ټاک باندې عزت خیال وساته یار کمپیوټر دی دای شیشه ده پدې کې خلک فلمونه ګوري لانو کم وخت چې راته د ویلو جار لکه د مار خو مزه به خوشاله سره او دا بوده د لکه د مار چې شی وي خلکو چې مار یادوي وایي چې داسې ښایسته زلفې د مار اندام د مار غوندې ښایسته دې خلکو له څه پیغام ورکړي چې بچي کوم راوړي نه داسې نه بچي دې راوړي دې پسې یو لطیفه را یاده شوله وایي د یو سړي 12 بچي وو بس یاره د شپې به زلزله رالاوري بچي خو یې ډېر وو بس یو بېغې کې رئیستوري بس 11 بچي خو د کوټې نه راویستل خو دا 12 چې کله رئیستونو زلزله ختمه شوه بس دا 12 بچي په جړا شو بس یار د ماشوم کټ ته وبغه داسې کې ورته وایي غلی شه وایي کور عمران چې په زلزله پوه نه کړم د کیرا ټول کور په بل کا